بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یاست. دوستانو، نننۍ چې کومه ویډیو ده هغه د ډینټل یونټ په اړه باندې ده چې ډینټل یونټ څه ته وایي او د هغې کوم پارټس یا کمپوننټس دي په هغې باندې به خبرې کوو. ډینټل اپریشن لایټ، د دې لایټ څخه مونږ هغه وخت استفاده کولی شو کله چې مونږ د مریض په خوله کې مختلف پروسیجرونه ترسره کوو، لکه انډوډینټیک، پروستوډینټیک او اورتوډینټیک او داسې نور. الیکټریکل فیډ کنټرولر، لدې نه مونږ هغه وخت استفاده کولی شو کله چې مونږ مریض ته ټیت پریپریشن کوو یا ورته کیویټي جوړو، نو په هغه وخت کې دې نه مونږ استفاده کوو د مختلف سپیډونو سره، یعنی په مونږه څومره سپیډ سره دغه کیویټي جوړه کو. اټومیټیک کپ فلټر، یعنی دغه هغه فلټر دی کوم چې په خپلې اندازې سره دغه کپ په خپله ډکوي او بیا په خپلې اندازې سره بندیږي. ریټیبل ټیمپر گلاس سیپټون، په دې کې مریض ویست مټیریل اچوي کله چې مریض ته ډینټل پروسیجر ترسره کیږي او په خوله کې اضافي مواد پاتې شوي نو په سیپټون کې اچوي. که مریض ته لاندې پروسیجرونه ترسره کیږي لکه انډوډینټیک شو